ملګرو آیا تاسو چرته دا لیدلی دي چې د یو الیفنټ بیبي د خپل پیدایش په وخت کې څنګه ښکاریږي او آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د سنیک بیبي د انډې نه د راوتلو په وخت څومره کیوټ لګي او یو پینګوین په وړوکوالي کې څومره زیات ښکلی او پني او آیا تاسو چرته د فینګر منکي د ورلوډډ کیوټنس په باره کې اورېدلی دي نو د داسې د ډیرو انیملز د بیبي سره به موږ تاسو نن میلاو کم چې به تاسو لاول چرته نه لیدلی نو تاسو موږ ته په کمنټ کې خامخا ووایئ چې ستاسو د کوم ځناور بچی زیات خوښ شو او د دې دپاره ویډیو د اخیره پورې خامخا وګورئ. نمبر 6 بیبي اکټوپس. ملګرو په دې تصویر کې چې تاسو دا وړوکی غونته شی نه دا یو بیبي اکټوپس دی کوم چې د خپل پیدایش په وخت د یو مټر د دانې په برابر وي. دا تاسو په خپل لاس کې هم ایښودی شئ ولې چې یو فیمیل اکټوپس په یو پیر باندې 60,000 نه واخله د 3 لاک انډو پورې راوړی شي او د دې دپاره د دې سایز وړوکی او دا فیمیل اکټوپس د انډې په خپل خېټه کې د 4 نه واخله د 15 میاشتو پورې ساتي او کله چې د دې اګور راوړو وخت راشي نو دا فیمیل اکټوپس یو چټان ته یا سیب زی ته دننه شي او په هغه ځای کې د خپل اګو سره محفوظ ناسي او د هغه ټایمو پورې هغه بار ته نه راوځي د کمې پورې چې د هغه اګو نه بچي بار ته نه راوځي او د هغه ټایمو پورې دا فیمیل اکټوپس نه شکار کوي او نه څه خوري او کله چې تقریبا یو میاشت بعد د دې انډو نه بچي بار ته راوځي نو دا مدر اکټوپس دومره زیاته کمزوري شوی وي چې بیا خپل دم په هغه ځای پرېږدي او ورو بیا د هغه انډو نه یو بچی بار ته راوځي او د دې بچو د څه پروټیکشن کولو ضرورت نه وي ولې چې د اکټوپس بچي په وړوکوالي کې یوازې ژوند تیرول زده کړي وي او د دې سره دا بیبي اکټوپس په هره میاشت کې خپل وزن وچنده زیاتوي او کله چې دا اډر شي نو د دو سایز ډیر زیات سیوا شوی وي. نمبر 5 نیو بارن بیبي سلات. ملګرو سلات د دې ټولي دنیا سلو زناور منل کیږي او دا خبره هغه ډیر کیوټ جوړي نو چې دا اډلټ سلات دومره کیوټ ښکاریږي نو د دې نیو بارن بیبي به څنګه ښکاریږي د سلات ک نیو بارن بیبي تاسو ولیدل نو تاسو به واقعي ډیر حیران شئ. یو فیمیل سلات په یو کال کې صرف یو بیبي پیدا کوي د دې نه علاوه دا بیبي سلات که څومره زیات سلو وي خو دا د خپل پیدایش نه یو څو منټه وروسته ګرځېدی شي. ملګرو تاسو په دې تصویرونو کې لیدلی شئ چې دا بیبي سلات څومره معصوم او کیوټ ښکاریږي او د خپل سلو سپیډ د وجې نه دا نور هم زیات ښکلی لګي. نمبر 4 فینګر منکي. ملګرو د منکیز په باره کې خو به تاسو ټول پیژنئ خو آیا تاسو چېرته د فینګر منکي نوم اورېدلی دی؟ ملګرو که د دې انیمل په باره کې تاسو خبر شوئ نو تاسو به حیران شئ. د فینګر منکي ساینټیفیک نوم پیګمي مارموزیټ یي لکه څنګه چې د دې نوم دی فینګر منکي نو د دې سایز هم د دې د نوم په شان د یوې ګوتې په برابر وي خو کله چې دا منکي ښه پوره لوی شي نو بیا د دې سایز 8 انچز ته ورسي حالانکه د دې د پیدایش په وخت د فینګر منکي سایز د انسان د ګوتې په برابر وي. دا فینګر منکیز د لوی منکي په شان پني او کیوټ یي د دې منکیز ټول فیچرز دا ډیر زیات کیوټ جوړي. نمبر 3 نیو بارن بیبي پینګوین. ملګرو د پینګوین نیو بارن بیبي ډیر زیات کیوټ ښکاریږي. د پینګوین بیبي ډیر زیات معصوم او شرارتي د دې د ګرځېدو سټایل ډیر جدا او فني. که تاسو چېرته د پینګوین بیبي په واوره باندې په ګرځېدو ولیدو نو ستاسو نظر به د هغې نه لرې کیږي تر څو پورې چې دو ګرځېدلې زده کړي نه وي د هغې پورې د دو پیرنټس دو په خپلو خپو باندې له پاسه ږدي او ګرځېدل ورته زده کوي او د پینګوین د بیبي پر خو دو نور هم زیات ښکلي جوړوي. دا اکثر د خپل شرارتونو د وجې نه د خپل پیرنټس نه والوم خوري. دا سپین او تور کریچر په واوره باندې د یو کیوټ غونته کیلونې په شان ښکاریږي. هسې خو خلک دا په خپل کور کې ساتل خوښوي خو پینګوین صرف په واوره کې ژوند تیرولی شي نو ځکه خو تاسو پینګوین په کور کې نشئ ساتلی. نمبر 2 نیو بارن بیبي ایلیفنټ. ملګرو کېدای شي که داسې څوک وي چې د هغه ایلیفنټ به دي شي. ایلیفنټ د دنیا د ټولو نه غټ په ځمکه باندې ګرځېدو والا ځناور منلی کیږي نو تاسو سوچ وکئ چې د دې غټ ځناور ښکارېدو والا ایلیفنټ بیبي به د پیدایش په وخت کې څومره غټ وي. یو نیو بارن بیبي ایلیفنټ په لیدو کې ډیر زیات کیوټ ښکاریږي. د یو بیبي ایلیفنټ جسټیشن پیریډ 22 میاشتې نو ځکه خو دا بیبي د خپل مور په کور کې ډیر زیات لوی شوی وي او هم دا وجه ده چې دا بیبي ایلیفنټ د خپل پیدایش نه نیمه ګنټه وروسته ګرځېدی شي. د ایلیفنټ دا بیبي په اصل کې ډیر زیات معصوم ښکاریږي نو ځکه خو دا د باقي نورو ځناورو سره بیا لوبې کوي حالانکه نور ځناور د دې بیبي ایلیفنټ د سایز نه هېرېږي. د پیدایش په وخت د بیبي ایلیفنټ وزن تقریبا 13 کیلو او هایټ یې 3 فوټه وي. دا بچي دومره معصوم وي چې دوله د شپږو نه واخله د 8 میاشتو پورې د خپل سون استعمالول نه ورځي او ملګرو د ایلیفنټ بیبي ته کاف ویلی کیږي. نمبر 1 نیو بارن سنیکس. د مار نوم چې خلک واوري نو خلک ډیر ویریږي او یریږي بولی نو ولې چې مار څومره زهریلی خو دا ماران چې څومره خطرناک ښکاریږي د دې بچي دومره زیات ښکلي ښکاریږي. او کنه ملګرو لکه څنګه چې تاسو په دې تصویرونو کې لیدلی شئ ملګرو مار چې کله د انډې نه راوځي نو دو فورن په خېټه باندې ښویدل شروع کی. مار واحد داسې ریپټایل دی کم چې خپلې انډې په خپله خوري. که مار داسې نه کولی نو د سنیک پاپولیشن به نن د انسانانو نه هم سیوا و. دا نیو بارن بیبي په لیدو کې چې څومره زیات ښکلي ښکاریږي خو په دو کې دننه د یو اډلټ سنیک په برابر زهر وي
نو د دې لپاره د بیبي سنیک د کیوټنس په چکر کې د دې زیات خواله چرته مزي ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله